اسلام آباد کې د یو جومات سره عجیبه واقعه راغله چې کله مولانا صاحب سهار راغی نو دغه جومات په دغه ځای کې نه و، دا مکمل طور باندې غایب شوی. یار ویډیو را سره مکمل وګورئ چې څومره کسان زما دا ویډیو ګوري نو دا به ضرور شیر کوئ. ملګرو څنګه چې تاسو ته پته ده که نه په اسلام آباد کې چې د 50 جوماتونو نوټس جاري کړی چې دغه جوماتونه دې وران شي، دا غیر قانوني دي. او ماسخوتن چې دی نو یو مولانا صاحب لګېدلی و جومات کې جمع ورکړې وه، او چې بیا چې دی نو سهار راغی بیا د جمعې دپاره راغی اذان یې کولو. چې کله هغه راغی نو په دغه ځای کې چې دی نو بوټي پینالو هغه مسجد چې دی نو مکمل طور باندې غایب شوی. او ملګرو ډېر د افسوس مقام دی که نه د وفاق چې کوم حکومت دی دا 50 جوماتونه چې دي وایي دا به ورانېږي، دا وایي غیر قانوني چې دي نو دا جوړ شوي دي، دا چې دی نو وایي غیر قانوني جوړ شوي. دا اوس دا حال وګورئ ښه د یهودیانو ایجنټانو ته وګورئ ښه ملګرو داسې وه که نه چې د شپې شپې دغه جومات وران کړی دی او دغه ملبه چې دی نو چېرته لرې ځایګي ته وړې ده او بیا چې دی که نه په دغه ځایګي باندې بوټي نال کړي دي، مکمل طور باندې مسجد چې دی نو هغه نه و. ملګرو دا چې دی نو دې خلاف پاسې اواز چوت کوي. نن زمونږ مسلمانانو تاسو وګورئ که نه له اوله چې دی نو شراب چې دی نو آزاد کړلو چې تاسو شراب چې دی نو په پاکستان کې خرڅولی شئ او هغوی له لایسنس 5 لک روپۍ ولې لایسنس ورکړو او د کال به 2.5 لک روپۍ ورکوي او شراب خو کلي عام خرڅوي. ملګرو او اوس چې دی نو په جوماتونو باندې شروع وکړله موږ دې خلکو ویل که نه چې عمران خان د یهودیانو ایجنټ دی. نو راشئ نن وګورئ چې عمران خان د یهودیانو ایجنټ دی که دا د کوم حکومت چې دی دا کفري حکومت دی. ملګرو تاسو وګورئ که نه لکه چې عاصم منیر چې دی نو هغه تللی امریکې ته او د امریکې نه چې پس دغه حل شروع شو که نه تاسو اوس کتلی شئ که نه چې دی نو جوماتونه ورانېږي، مسجد 50 جوماتونه چې دی نو دا ورانېږي وایي چې دا غیر قانوني دي. قانوني کم کار تاسو کړی دی؟ په قانون کې دې کم کار کړی دی چې دوی چې نو مسجدونه ورانوي او وایي چې دا غیر قانوني دي. ډېر د افسوس مقام دی مسلمانانو نن راپاسئ د دې حکومت دا کفري حکومت دی د دې خلاف اواز چوت کوئ که نه چېرته چې دی نو موږ مسلمانانو زمونږ د اسلام چې دی نو دی خرابولو طرف ته روان کړی دی ځکه چې هغه څیزونه چې دی نو حلالوي چې کوم څیزونه چې دی نو زمونږ په اسلام کې حرام دي. شراب پکې حرام دي، جوماتونه په کم قانون کې ته ورانوي وایي چې دا غیر قانوني جوړ شوي دي. تاسو حکومت قانوني دی ولې دا په کم قانون کې ستا حکومت دی چې ته راځې او غیر قانوني ته کارونه ښیې ته هم غیر قانوني ځکه چې ستا حکومت غیر قانوني دی. د عمران خان په دې کرسۍ باندې په کار ځکه چې هغه قانوني هغه ته وایي ته په کار چې ته هم غیر قانوني چې ته استعفا ورکړې ته هم غیر قانوني، مسجد غیر قانوني دی او په خپله غیر قانوني په کرسۍ باندې ناست چې څومره کسان زما دا ویډیو ګوري دا دومره شیر کوي چې دی بې غیرته حکمرانانو ته ورسي، دی بزدله حکمرانانو ته ورسي. جومات چې دی جوماتونه ولې ورانوئ، جوماتونه چې دی نو ولې ورانوئ، په پښتنو باندې ظلم ولې کوئ؟ دا چې دی نو زمونږ حال دی. ملګرو نن راپاسئ او د دې حکومت خلاف اواز چوت کوئ. دا د یهودیانو ایجنټان دي، دا ټول یهودیان دي، دا کافران دي، غیر قانوني حکومت دی وکوئ. نو دې وجې نه چې دی نو دوی وایي چې دا غیر قانوني جوماتونه چې دی نو دا موږ ورانوو، دا غیر قانوني دي.